نړیوال تلویزیون ګرانو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې مې ومنئ. نن یکشنبه د دسمبر 22مه چې د کال 2024 سره سمون لري. موږ راغلي یو لندن ته، ختیځ لندن ته، فرانکفورت ښار ته چې 14 کیلومتره یا 14 مایله له مرکزي ښار نه فاصله لري. دلته د کولر رود د مسجد فنډریزینګ یا د پیسو راټولولو لپاره موږ رابلل شوي وو. د ننه په حال کې خو لاسپیکر ډېر زیات جګ و، غږ نه اورېدل کېږي. دلته د کولر رود مسجد د ملاتړ لپاره د پام وړ خیریه مؤسسې، کورنۍ، ځوانان راټول شوي دي. د کولر رود مسجد چې فرانکفورت کې موقعیت لري، الحمدلله د افغانانو لخوا نه بنسټ ایښودل شوی، خو اوس دلته په دې غونډه کې له ټولو اقوامو، له ټولو خیریه مسلمانانو له هر قشر نه راټول شوي دي او دلته په دې غونډه کې ګډون کړی. هماغسې چې موږ یادونه وکړله، د مسجد کولر رود په سیمه کې موقعیت لري، د افغانانو د ټولنې لخوا جوړ شوی ده او د سیمې د مسلمانانو لپاره د یووالي او عقیدې سمبول ګرځېدلی. نن شپه دا بیلګه ده چې بېلابېلو قومونو نه برخه اخیستې ده. مسلمانانو په ختیځ لندن کې د مسلمانانو ټولنې په شمول او یووالي د دې هڅو پایله تر دې دمه بریالۍ ښکاري. کډوالو په سخاوت سره خپله ونډه پکې واخیستله. یو ملګری چې دلته ما سره خبرې کولې، هغه ویلي چې موږ له کومه تمه چې موږ درلودله د دې مسجد لپاره، کوم اهداف چې موږ درلودل، هغه نه هم د موږ اهداف جګ شول. موږ ډېر خوشحاله یو په دې باندې. نو د پام وړ پیسې ورته راټولې شوې. نو ملګرو، د نن حال کې چې ده غږ ډېر جګ ده او غږ نه اورېدل کېږي. زه مجبوره شوم راغلم بیرون. دا ایما شاته چې ګورئ د حال ده او هلته د لاسپیکر غږ ډېر جګ ده. موږ به کوشش وکړو تر حد امکانه پورې چې هلته کورنۍ هم دي، تر حد امکانه پورې به موږ ښکاره کړو. نو هیله ده چې دا گزارش یا دا موږ کوم راپور چې موږ جوړ کړی تاسو د پام وړ وګرځي.